بله پوښتنه شوې ده چې کالر والا قمیص اچول جایز دي او که ناجایز دي. نو جواب دا دی چې د کالر والا قمیص اچول هم جایز دي، البته بهتر نه دي، ځکه چې د صالحانو د متقیانو خلکو لباس هغه د کالر والا نه دی. لہذا اولا او انسب دا دی چې د کالر والا کپړې استعمال نشي، خو که یو کس استعمالي بالکل جایز دي. دویم نمبر دی کې یو قاعده زده کوي، د فایدې د غرض نه زه دا تاسو ته ذکر کوم. داسې لباس یا داسې طور طریقې چې د یو قوم هغه مذهبي شعار وګرځېږي، نو بیا داسې لباس هم نشي اختیارولی او داسې طور طریقې هم نشي اختیارولی. نو لہذا دا کالر چې کوم دی دا د یو قوم د کفارو د هغې مذهبي شعار نه دی، نه دې وجې نه که چا د کالر کپړې استعمال کې جایز دي، البته اولا نه دي.